Yunan په felsefesi یوناني فلسفه کې دا پوښتنه ډیره شوې ده iyi hayat. ښه ژوند څه ته وایي Benim زما لپاره ښه ژوند له ستونزو سره د مقابلې په معنا دی arzuladığım problemlerle uğraşmak demektir. Özel hayatım زما د شخصي ژوند ډیره برخه له ځوانانو سره د فلسفې ارواپوهنې سیاست او ادبیاتو په مطالعې او په دې اړه په ناستو کې تیریږي دا کار موږ د هغه بنسټ له لارې کوو چې په ګډه مو جوړ کړی دی kesilmesinden sonraki süreç içinde له دې کبله زما ټولنیز ژوند یو څه بدل شوی دی müracaatıyla eve derhal bir bilirkişi geldi ve له هغه وروسته چې زما ګوتې غوڅې شوې او د زړه ناروغي راته پیدا شوه bakım başladı. له روغتونه سملاسي وروسته یو ماهر پالندوی راغی او ویې ویل چې زه په کور کې پالنې او مرستې ته اړتیا لرم Bazı وروسته په کور کې زما پالنه پیل شوه haftada یوازې په سهار کې 40 دقیقې په کور کې پالنه زما لپاره کافي نه ده banyoda bana yardım دوی زما سره د کالیو په وینځلو په اونۍ کې 3 ځله حمام کولو او د ته ورته شیانو کې مرسته کوي البته هره ورځ دا 40 دقیقې د دې کارونو لپاره مهمې دي او زما لپاره ژوند اسانوي diğer bir başka له firma دې پرته زما د درملو لپاره هم په ورځ کې 2 ځله کسان له یوې بلې ادارې راځي او له ما سره مرسته کوي Oldu o zaman yarın görüşmek üzere. görüşmek üzere. Aile konusu biraz کورنۍ زما لپاره یوه اندېښنه ده زه 2 زامن لرم bir tane oğlum var benim البته له دوهمې ښځې هم یو فرزندي زوی لرم sonra ikinci eşimden bir که څه هم زه تل د ډیرو کسانو ترمنځ ژوند کوم yani o خو د bakımdan کورنیو مفهوم ورځ په ورځ بدلیږي او له دې سره د کورنیو حالت هم بدلیږي aile kavramı da değişiyor. زه د پالنې د حقونو په اړه پوهیږم Aileden ötürü او ځکه نو خپلو ملګرو ته په دې اړه معلومات ورکوم ve çok sayıda څو دوی هم له دې حقونو برخمن شي böyle bir او olan دا کار د دوی په ژوند اغیز لري elimden gelen her türlü açıklamayı yapmaya çalışıyorum. Etkisi de oluyor.